how to block to avoid some sort of things. उसको ताऊ से for example how to block other users on Wi-Fi. उस पर यो users बमुंगा पर Wi-Fi बांध complete single block को यो खताऊ से यो तरीका वेले वच्चे आगा तासो 20% स्पीड चिकम दे आगा 100% त बराबर के न वाईफाई स्पीड तासो कशकोल शे او आगा तासो द gp.edit.msc de लारे कड़ो शाबाश गोरे वता او पाई कि तासो बिया चिकम दे विंडोज सेटिंग्स के कॉस्ट पैकेट स्केड्यूलर ना सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट और बिया नेटवर्क के तासो यो कमांड वेलू चाहे त कॉस्ट पैकेट स्केड्यूलर होता हुई और पदे के तासो लिमिट रिजर्वेबल बैंडविड्थ पदा 100% को खो दा आक स्कूली शिकम कस जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क बांधी नो कताड़म भी को ता ता 100% स्पीड के स्टी खुद दे दो ना खास एबिलिटी निश्त मुसरा उससे फॉर एग्जांपल को यो नेट दास इस्तेमालो मो जमा यूजर बिल्कुल कार न कई और तास यो मुहिम डेटा दा नो बाइट च सर्वर के मख के बाद उस सिंग तासो नेटवर्किंग वाए के ना नो तासो बयो सर्वर इस्तेमाल बे चाहे ता आइजा सर्वर वतासिल की मिलिशी देता इंटरनेट शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी वतवी या दागे द पार कम दे आई से वतवी इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग आईसीएस वतवी इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग वतवी जैसे ना शेयरिंग और याद साथे द वाईफाई ना द वाईफाई चकलम तासो वाईफाई कॉन्फ़िगर कवे कना if you are configuring any Wi-Fi, no the Wi-Fi the configuration the para tasara your device some sort of thing pakar de that is totally different ab tasara umakka Wi-Fi ba connect de sara nogre daga se the de configuration chikawe no aga der mushkil de zyat mushkil de awal ba د دین هغه دې سره اډاپټر ملاويږي دین یو کیبل راغلی عادت ورغلی او دلته یو کیبل یې بتا سو خپل کمپیوټر ته لګوي بیا د دې آی پی ایڈریس وته ورکه او د آی پی ایڈریس نه پته ار سب بلاک کې اخوا کې دی خوا کې وا دس از ریلی ا ویری ټف جاب دې سره ستا انټایر نیټورک هم خراب دي شي دا سو نیټورک چې کوم دی کنه ا خراب دي شي زغواړم چې به ز سیکریټ کې نه ما زما الته کې وای دغه سره سکار نشته ایکسس پوینټ سره او زم چې د ایکسس پوینټ سونه سیټینګ دی کنه هغه دې زنه د سافټویر په ترو باندې هندل کوما نو ماته سپیډ زیات پکش کیږي نور اتوماتیکلی ټول تاسو سره بلاک کی نو مطلب زموږ غدانه دي سم ټایمز چې کوم دی انټرنیټ تاسو سره مشکل در کې ډیر کسان ډایرکټ کیبل لګي تاسو دا کوي دغه د وجه تاسو انټرنیټ صحیح طریقې سره کار نه کوي نو زدا سکول شم چې به ملټي یوزر یا کم یوزر چې هغه ته غلط پاسورډ ملو شي وي نو هغه دې زنه بلاک کول شي نو پاسورډ هغه سری وي او انټرنیټ هغه سره چلته کار نشي کولای this is the very simple method to learn داګه د پارتا سره نوٹ داګه د پارتا سره سافټویر پکار دی چې who is on my Wi-Fi دا یو سافټویر دی دا ملاویږي دا تاسو www.softonic نه ډاونلوډ کولی شئ دا خو د دې رجسټرډ نوي softonic.com نه دا رجسټرډ نوي تاسو دا رجسټرډ ونه موږ سره رجسټرډ سافټویر د لسه تر کوم رجسټر مطلب دا دی چې هغه سره با تاسو who is on my Wi-Fi دا به د سره او پلس هغه سره به رجسټریشن کی وي تاسو سره بل دا دی که تاسو who is on my Wi-Fi رجسټریشن اونکه رجسټرډ نه کې تاسو نو سره پیدا کوي به بلاک کول به نشي دایره پر بولم تاسو یو سو طریقې یو سو میتھډ به اپلای کوي چې هغه تاسو د پاره ډیر زیات امپورټنت دي اوس ما ته څه پته لګي چې زما دا 3G نیټ څوک کاری په دې باندې نمبر اف یوزر څومره دي ما سره نو زه هغه نمبر اف یوزر صرف پیدا کوم نو اول به داس کار کوم چې د قهوی زون مای وای فای سافټویر چې ما سره دی اول به دا خامخا دا پر ټورن نه ډاونلوډ کړی ایکسترا ټورن نه اول به تاسو دا سیټ اپ وچلې دا سافټویر به انسټال کې مای وای فای یو هاف ټو انسټال اٹ اوس تاسو د خیم چې 3G باندې څوک ما سره اوس کنیکټ دي هغه ټول بس بلاک کم ما ته بس سپیډ داګې نم سیوا شي راځي یا تاسو وای فای یوز کوئ نو غواړئ چې چرته سه فار ایگزامپل تاسو پاسورډ داګې کسان بلاک کې تاسو ته سپیډ اتوماتیکلی زیاتې دي شي go back next accept the agreement next simple installation है दे and create a desktop icon next एक दे से ना और install के मास बल 10 कारो के चे कल दा लॉन्च को नमक के स्टार्ट तबराशे जकदा चाबल चा रजिस्टर्ड करे दे
دا بل چا رجسټر کړی دی نو کوس تاسو ډایرکټ دا ان کیږي نو الته کنفلیکټ راځي ځکه تاسو هم رجسټرډ دی او هغه سره هم رجسټرډ دی نو دواړه به کلیش کو دا ارس بدل اوس ختم کی بلاک کې کیدل نو دا غي د پر تاسو بړم چې کم دی دا وینډوز فایروال به خامخا څه کوي دا به اف کې تاسو نو چینج ټرن وینډوز فایروال آن اور اف ته براشه او دا ګوره دا ټرن اف کې دي نه او دا ټرن اف کې اینڈ دین گو بیک کلیک آن اوکے بٹن بس فایروال به دې زنه تاسو خامخا اف کوي ادروایز بیا بس تاسو کوم د ایکسس پوینټ ته بل یو کس ډایرکټ ورشي اول ته بس تاسو کنیکشن کټ کی تاسو بیا مشکلی یا سافټویر رجسټریشن چې کوم دی دا یو رجسټرډ سافټویر دی بل چا رجسټر کړی دی او زه غواړم چې زم په کمپیوټر کې انسټال کړم بل یاد ساتئ کلم چې تاسو انټي وایرس انسټال کړئ او هغه رجسټرډ وي نو کوشش وکړئ چې د انسټالیشن نه مخکې ته خپل فایروال مسټ آف کړئ تر څو پورې چې تاسو فایروال آف کړی نه تر هغې پورې یاد ساتئ دغه رجسټریشن نه کېږي ستاسو هغه بیا چې کوم دی د بلیک لیست دی چې کله بلیک لیست شو بیا هغه سافټویر تاسو په کمپیوټر کې کارېدلی شي نو اول به تاسو دا وکړئ بیا به تاسو دا فنش کړئ دې ځای نه دلته فنش کا اوس به زه راشم دې ځای نه دا به رجسټرډ کړم I want to register it نو دې کیجن ته به راشئ دلته او په دې کیجن باندې به ډبل کلیک کړئ تاسو بس this my keygen go back yes this is the keygen دا به جنریټ کم دې ځای نه او دا به دې ځای نه کاپي کم بس دا مې جنریټ کو دا مې کاپي کو بیا دا کلوز کا دا هم کلوز کا دې ځای کې او جسٹ کلوز اٹ سٹارٹ ته راشئ دې ځای کې who is on my Wi-Fi باندې کلیک کړئ who is on my Wi-Fi نه بعد چې کوم دی رجسټریشن ته براشه دا هم کینسل کوي ښه دلته براشه رجسټریشن ته او پر رجسټریشن کې بدې دې کې رائټ کلیک کا او دا آی ډی ټوله پیسټ کا اینڈ سیو ناو ویلډ کی انټرډ صحیح دی دا سره اوکے کړئ ځای نه اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن اینڈ دین کلیک اوکے بس ما سره دا سافټویر رجسټر شو اوس براشه سٹارټ ته را بشه تاسو رن ته او دې ځای نه چې کوم دی وګوره رجسټري ایډیټ کې وتا سو راشه ریچ ایډیټ ته او دا به دې ځای نه یس کې بیا به تاسو چې کوم دی ایچ کی کرنټ کنفیګ ته به راشئ سافټویر ته به راشئ په دې ځای کې یو کی جوړه کا نیو کی جنریټر جوړ کړئ دې ځای نه جسټ who is on my Wi-Fi نو who is ولا ورکه بس په who is کې دې ځای کې یو سټرینګ ویلیو جوړه کړئ دې ځای نه جسټ میک ا سټرینګ او دلته ورکه چې say for example access point check دا به تاسو کې او دا access point check چې کوم دی دا به تاسو د 0 په ځای به تاسو 1 کې and then click on OK button and then you also refresh کا and then close it make it refresh اوس ګوره زه به دې ځای نه دا Wi-Fi بس already ما سره چې کوم دی هغه سمپل میتھډ یو بس دا ما دې ځای نه آن کړ دا هغې نه بعد چې کوم دی زه به راشم سټارټ ته who is on my Wi-Fi دلته راشه and then go back scan فی الحال نو ڈیوائس فاؤنڈ دی به سکیننګ سره شروع کی اٹ مست سکین دی به شروع کی وګوره آی پی سکیننګ یې شروع کوم سره اوس چې څونه کسان ستا په دې باندې کنیکټي کم کسان چې د دسګانه دې سره کنیکټ یو زما د انټرنیټ استعمالي اما تاسو یو په یو سرچ کې ګوره دی اتوماتیکلی سکیننګ یې شروع کو نو اٹ مست سکین د انټرنیټ او بس او یې بند شو تا دا اتوماتیکلی کار کوي دا هغه لکه ستا د تالی خو 3G درکو خو دسګاه والا اتوماتیکلی هغې سره شیر دی ځکه ته چې کله کنیکټ شي هلته اتوماتیکلی ایډرس راشي چې دا کس تا سره کنیکټ شو نو ستا د انټرنیټ هغوی استعمالي مونږ ته څه پته لګي چې څونه نیټ ما یوز کړو نیور بالکل نه ګوره زه تاسو اوس په تاسو ته اتوماتیکلی وښیي دی تا یو ویل سی نا وګوره دا سکیننګ کوي وګوره دا اتوماتیکلی دی سرچ کړو اوس دا یو څو کمپیوټرز دي ټایپ نیم دی وګوره د آی پی ایډرس دی لږ ځان په دې سکرین باندې سمال ښیي تاسو په سکرین باندې او دا ټول وګوره د هغې میک ایډرس یې سرچ کړئ دا د هغوی میک ایډرس یې ټول یې سرچ کړئ وی یو دا کنیکټ دی بل دا کنیکټ دی بل دا کنیکټ دی ما سره اول به تاسو دې کې سوچ کوئ ښه اول به خپل میک ایډرس وپېژنئ دې میک ایډرس ته ګورئ که نه تاسو زه به راشم دې ځای نه رن ته لاک کوئ به نه ګوره چې خپل نیټو په ځان باندې بند کړئ تاسو سو ډو ناټ ټیک ده اول به دې ځای ته راشئ سی ایم ډي ته او دا به انټر کړئ دلته د بلاک کولو نه مخکې تاسو به دا خپل میک ایډرس دې کې خامخا ګوره چې آی شته خو پکې نه زه به ورکړم چې آی پی کنفیګ سلیش آل دا به زه ورکړم انټر یې کړئ ځای نه اوس راشه میک ایډرس معلومولو دپاره دلته کې به تاسو یې درکړي ده 58 دا دی که نه ما سره
internet sharing device connecting to specific physical address 58 2C 80 وګوره دا 139263 دا یو دا دو زما دي او دا چې کومه دا بل سوکته دا بلاک کړي زنه بس دا بلاک کا ځان خو چې کله بلاک کې نو دې د پاره یو بل سافټویر انسټالي کی چاہے ته وین کیپ وته وي بس دا یس کړي زنه بس دا انسټال کا بس بلاکینګ ستا شروع شو دنه پستا دا انټرنیټ سوک نشي کارولې دې ډن بس فینیش او دینه دا چې 3G در کې دینه استفاده کوي اصل کې بس ما ته سما انټرنیټ چې کم دی هغه یو سکند هم څوک نشي مانه کارول نو ون کین یوز اوس تاسو منه چې لکه تاسو کوسما د دغه سره کنیکټ زب تاسو ته هوز ان مای وای فای تاسو ته خما نو ما سره بدون یوزرز دي چې بالکل د حد نه زیات لاټس اف یوزرز د حد نه زیات یوزرز دي کله چې ستا کمپیوټر دی کنه نو دا سکین کړي ځکه سکین باندې اوسو ځل کلیک کړه سي دې خپل سکینینګ شروع کی او دا غي نه پس چې کم دې کم چې ستا کمپیوټر دی نو به تاسو په دې بٹن کلیک کې دام نون دی او دې زنه دام نون دی دا دوه نون بکې او دلته به دا سیف چینجز بکې بس لکه تا دا پته لګی کنه چې دا ستا کمپیوټر دی بس صرف تا دې چې دا ستا کمپیوټر دی and you can search it wait نو کوشش کوي اسنه چې چرته خپل کمپیوټر چاته تاسو بلاک کې نو دا غي نه مخ کې به تاسو دغه څه ډاس تراشه سیم ډي ور کې رن تبراشه سیم ډي او به تاسو وايي کې ip-config/all about ور کې تاسو خپل سیستم کنیکشن او خما already زما سیستم کنیکشن کې ګوره سونه IPs ما بلاک کړی دي you will see now here let's see ګوره زه تاسو ته کنیکشن دا کوم ګوره زلته کې who is on my Wi-Fi خدا زه اوس ایڈریس کوم دلته let me address it نو ګوره دلته کې ډیر زیات یوزر به ما سره many of them کله چې say for example زه سکین کما نو زه سکین ترام نشم many of user دی مال چې کوم دی هغه کړی دي many of them دا ګوره کنه اوس وګوره دا سونه یوزرز دي all دا ټول بلاک کړی دي ون بای ون نو چې کله دا ټول بلاک شي کنه دغه خپل کمپیوټر ګوره دا چې کوم ټیک مارک علامه دا بلاک ته وګوره بلاک او چې کوم ټیک مارک نشته دا ان بلاک ته اصل هغه تاسو سره کنیکټ دي خو کار دې سره لګي کنه ورګه تاسو ته لږه منشن کما نادر زبدا لګ چیک په کما ګوره ښا دا who is on my Wi-Fi ډیر زیات یوزرز دي many users دا ګوره سمیولا پی سی یو راځي چې کم ځان ته ویزه آی ټی مای ټیم کنه دا یو په خپل کس نه په اون کړی دی سکرین سرور 3 دستا ټول سرور ما بند کړی आप लोगों की सर्वर जो है ना द रॉक पीसी और सर्वर 2 और खान पीसी और जलमे दा चाबी हां जलमे दा हम दे जिक्स पीसी मुस्लिम पीसी अली पीसी जावेद वगैरह दा टोल ब्लॉक थी जबीउल्लाह अरब दा टीचर देते हैं अब्दुल अजीम पीसी शाह महमूद वगैरह वगैरह दा टोल पीसीज दी these are blocked नादर पाकिस्तान نو ګوره دا سونه یوزرز دي نو مطلب دا دی چې ما دوی بار پاسورډ چینج کو دوی به کله تاسو ته پاسورډ لاس غوته لدر وای کنه دوی باغ زر چینج کو نو ما ته چې تاسو پاسورډ ولې چینج کوي why you people are using password ولې بار دي ته غوته وروړي بس this is a totally truth بس ته IT ستا لاس چې کوم دي ارسرال and you can change each and everything مطلب ته هر څه اپلای کول شي خو تاسو باي نیم چې کوم دی تاسو بیان ساته باي نیم به تاسو بلاکینګ نه کوي ښا باي نیم چې کوم دی کنه دا به تاسو بلاکینګ نه کوي میک ایڈریس ته وګوره میک ایڈریس ته
او بیک ایډریس طریقه خو مې تاسو ته الریډي خوله چې به رن ته به راشئ دی نه او رن کې به تاسو سیم ډي به ورته ورکې او بیا دې ځای نه آی پی کنفګ سلیش آل به دې ځای کې ورکې بس وګورئ دا ایډریس تاسو ته وښیي بس دا ایډریس یاد ساتئ 58 دا فزیکل ایډریس یې مخامخ لیکلی دی که نه صرف دا به یوز کې 5823813963 دا ایډریس مخامخه تاسو یادئ بس دا چانه واخله وګوره چې دا ایډریس خو چېرته کوم ځای کې راځي بس هغه انلاک کا او چې کمی بس هغه بلاک لکه اوس دا زما ایډریس نه دی دا به دې ځای نه زه بلاک پې کړم بس آی شوډ بلاک اټ بس دا ما بلاک کو مای انټرنیټ کین ناٹ یوز ادر ونس ټو گو ویت نشي کولی سو نو دا زمونږ د